بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پر یو کس باندې 1 روژې د کفارې باندې دي. اوس دغه روژې دی نه نیسي. وایي زه حج ته تللی یم، الله جل شانه زه د ګناه څخه پاک کړی یم، نو نورې زه روژې نه نیسم. پر دغه کس باندې دغه روژې سته او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر دغه کس باندې دا روژې سته. وجه دا ده چې پر انسان باندې 2 ډوله ګناهونه یا 2 ډوله بد اعمال د ده پر ذمه دي. یو هغه دی چې د هغو لپاره کفاره سته یا قضا سته. د دې څخه قطعا دی نه خلاصېږي تر څو چې هغه کفاره یې ادا نه کړي یا یې هغه قضا را نه وړي. لکه دا چې پر یو چا باندې قضایي روژې وي، قضایي لمونځونه وي، د روژې کفاره وي، د قسم کفاره وي، د زهار کفاره وي، د قتل خطا کفاره وي، دا به دی ضرور راوړي. او بل هغه دی چې د هغو لپاره قضا او کفاره نه وي، لکه چې د چا څه درواغ ویل سوي او یا داسې نور اشتباهات ځینې سوي، لکه یمین غموس او داسې نور. د دې دپاره بیا توبه پکار ده. د هغو دپاره که خطاان وي فقط قضا راوړل پکار دي، که قصدن وي هم توبه ده هم قضا ده، او دا چې کفارې نه لري د دې دپاره یوازې توبه ده. نو لحاظا هغه حقوق چې د بندگانو دي هغه به هم ادا کړي، لکه دا چې د چا غیبت یې کړی بخښه به ځینې غواړي، پر چا یې بهتان ویلی، د چا سره یې دوکه کړي، د چا پیسې یې اخیستي او داسې نور. حاصل دا چې پر دغه سړي باندې کفاره د دې روژو سته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.